that little mouse, 'cause I'm an albatross. I'm an albatross. السلام علیکم ګرانو محترمینو ملګرو، هیله لرم چې ټول به راته روغ او جوړ وئ او د صحت کلي مو پر تن وي. نو دوستانو، که زموږ د یوټیوب چینل مو نوي سبسکرایب کړئ، زموږ د یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ او پر څنګ کې ورسره د بیل نشان کلیک کړئ تر څو زموږ هره نوې ویډیو تاسو ته اول در ورسیږي. نو دوستانو، نن درته په ډېر زیات خوندوره ویډیو کې حاضر شوی یم چې څنګه کولی شو چې د خپل د فیسبوک پروفایل بایو په خپل نوم جوړه کړو، یا هم د خپل نوم د سر دوو تورو په شانتې جوړه کړو. مثلا زما د نوم د سر توری ایس دی او هلته بایو کې هم ورته ایس جوړوم. نو ډیره اسانه ده، ډیره خوندوره طریقه ده. که ویډیو مو خوښه شوه، ویډیو در سره لایک کړئ او له نورو ملګرو سره یې هم شریکه کړئ. نو راځو په ویډیو پیل کوو. ویډیو سکیپ کوئ مه تر څو تاسو په ویډیو په طریقه باندې ښه پوه شئ. نو دوستانو، دې دپاره یو اپلیکیشن لګیږي چې هغه اپلیکیشن دی، دغه اپلیکیشن دی پلی سټور ته به لاړ شئ، هلته به ورته ولیکئ پلی سټور ته چې کله لاړئ دغلته به ورته ولیکئ Ascii دغه شانتې اپشن ده، دا به ورته ولیکئ او دغه به تاسو انسټال کړئ. او که بیا مو نشو پیدا کولی نو زه درته په ډسکریپشن کې لینک هم پرېږدم، ډسکریپشن نه یې هم ډاونلوډ کولی شئ. زه به ډسکریپشن کې درته لینک پرېږدم. نو تاسو چې کله دغه اپشن فعال کړ او کلیک مې په وکړ، دغه انټرفیس به دا رقم راشي. وګورئ، تاسو دغلته ډېر ښه بیوګانې استعمالولی شئ، ښه کمنټونه. فیسبوک کې تاسو به ګورئ، فیسبوک کې چې څوک کمنټونه کوي همداسې دا کپي کوي او هلته یې پیسټ کړي، کمنټ وکړي او خپل بایو هم ترې استعمالولی شئ. نو اوس راځو، زه 2 وارې ایس په شانتې بایو جوړوم. دغه ځای باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله مو چې په دغې باندې کلیک وکړ، تاسو به راشئ بیگ ټیکس باندې به تاسو کلیک وکړئ په دوهم اپشن باندې. نو کله مو چې په دوهم اپشن باندې کلیک وکړ، مثلا زه دغلته یو ایس او بل ایس، دا ډبل ایس مې ورکړل. نو وګورئ، ماته یې په ډبل ایس باندې رقم بیوګانې راواړولې. هر یوه چې کپي کوئ، مثلا زه دغه بایو ښکلې زبردسته بایو کپي کوم. ګورم مثلا دغه بایو کپي کوم، تاسو ته یې ښایم. مثلا زه دغه بایو خپل پروفایل ته کپي کوم. کله چې کپي کوم، په دغه کپي ځای باندې به کلیک وکړم، په دغه ځای باندې. کله چې په دې باندې کلیک وکړئ نو ستاسو بایو به کپي شي. او که بیا یې چاته شیر کوئ، یا هم په اضافه باندې یا هم په واتساپ باندې، نو شیر باندې به تاسو کلیک وکړئ. او که بیا یې چاته یوازې په مسنجر باندې لیکئ، نو مسنجر باندې به کلیک وکړئ. نو زه یوازې کپي کوم او په دغه کپي باندې کلیک کوم. او اوس راځم خپل فیسبوک ته چې کله راغلم، بایو زه چینج کوم خپل پروفایل ته.
اوس ګورم دغه بایو باندې کلیک کوم، ایډیټ بایو باندې کلیک کوم او دغه بایو چې دی دغه پاکوم او دلته هغه پیسټ کوم. وګورئ نو دغه دی پیسټ مې کړه او بیا دغه سیو کلیک کوم تر څو زموږ بایو سیو شي دغلته. بالکل وګورئ نو دغه زموږ نوی بایو شوه. نو دغه وه د بایو په خپل نوم جوړولو طریقه او تر بیا ښې چارې د خدای په امان.